سفیان زوری رحمت الله علیه او لوی سړی دی موږ او تاسو ځوانانګاران بېشکل خو ګبراو دی هغه څوک شي چې څوک یې نه ګبراو دی هغه څوک شي چې څوک یې نه الحمدلله موږ د حشر په میدان باندې ډېره لویه وسیله لرو موږ په قبر کې ډېره لویه وسیله لرو چې دلته دې د حضور سره مینه کړي قبر کې دې پېژني سفیان زوری رحمت الله یو زمانه ده لوی ولي اولاد زمانې دی د کعبې مبارک نه طواف کوي د کعبې مبارک یو زلمی لګیا دی طواف کوي خو د طواف لپاره خپل اوراد دي هر ځای لپاره خپل اوراد دي په حج کې ذکرونه دي خپل دا سړی چې لګیا دی سفیان زوری رحمت الله په پام شو بس چې لګیا دی نو حضور علیه الصلاة والسلام باندې درود وایي ګر چا په تاویږي او په حضور باندې درود وایي او د کعبې دیدار هم کوي او د کعبې طواف هم کوي الله دې موږ تاسو بار بار راسه سفیان زوری رحمت الله علیه رسول دې شو وایي سبیا تا ته خو پته ده چې کعبې نه تاویږي نو داسې خپل اوراد دي دغه به وایي ستا سره څه راز شته ګوره د سوال کړي کم د نیکانو نه زده کړه که موږ تاسو به ووایي نو ویلې به چې مړه دا تاسو شروع کړي که نه طریقه زده کول پکار دي د نیکانو بچې تا سره څه راز شته چې تا دا درود شریف روان یو درود شریف وایي او کعبه ده سلامونه او درودونه خو د حضور په خوا کې خلک پیش کوي وایي قربان تاسو څوک یې وایي زه سفیان زوری رحمت الله علیه وایي که د زمانې یو لوی زاهد نه وای نو دا راز به مې درته نه وای ښودل وایي بچې څه راز دی وایي قربان د کعبې دیدار دپاره راڅه والدم را روان و پلار هم راسره روان و خو د هغه په نصیب کې نه و زه راورسېدم پلار مې په لاره کې وفات شو یو را باندې دا هم سور و چې پلار مې وفات شو او بل چې د پلار مخ ته مې وکتل نو بلکل تک تور شو متغیر شو بدل شو د پلار مخ مې وایي زر زر مې په څادر واچوه چې څوک ونیي دا را باندې یو بل غم غمجن شومه فکرجن شومه او په دې فکر کې د پلار سر ته ناست ومه سترګې مې ورغلې چې سترګې مې ورغلې یو ښایسته سړی را روان دی جامو مثال یې نشته خوشبویانې داسې خوشبویانې ته ښې چې د دنیا ټولې خوشبویۍ ته قربان شاه حسن چې ته مې وکاته نو داسې حسن مې چېرته نه و لیدلی وایي په کراره مزه مزه باندې زما د دې پلار دې سر ته ودرېده او دا څادر یې داسې لرې کړ وایي داسې چې ته وکاته دا لاس مبارک یې به داسې راراکړه چې نوراني لاس مبارک یې په مخ باندې راراکړه اګر مخ یې نوراني شو تک سپین وځلېده وایي کلکه مې لمن ونیوه وایي ما وایي چې قربان څوک یې دا خو د غټ غم نه خلاص ورته وایي چې بچیه نه مې پېژنې وایي ما وایي چې قربان دومره ښایسته مخ داسې ښایسته مخ خو ما چېرته هم بیا نه دی لیدلی وایي زه محمد بن عبدالله یم صاحب قرآن صلی الله علیه وسلم بچې او دې ټکو ته اوس غوږ ونیسه یاد مصطفی څومره کمال لري صلی الله علیه وسلم وی بچیا ستا پلار په ځان باندې ظلم کوونکی و یعنې ډېر ګناهګار خو اکثر به زما په ذکر کې په درود شریف کې مشغول او بچې څوک چې په ما باندې درود وایي بله معنا څوک چې په دنیا کې ما یادوي چې هر قسم تکلیف پرې راشي زه ورته ځان رسوم موږ به انشاءالله په قیامت کې هم د حضور علیه الصلاة والسلام په طفیل باندې او په وسیله باندې خلاصی میلاویږي او په قبر کې به میلاویږي ځنکدن سخت هم د حضور صلی الله علیه وسلم په خاطر اساني مومن چې مومن دپاره ډېره خوشحالي